خو زه په دې رانیږم چې دی د ظلم ته بیا څنګه جوړ شو، ته څنګه د یو 8 کالو ماشومه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ما پرون تاسو سره خبرې کړې وې کومه چې د مردان هغه مهم ګوډۍ وه د هغې د مرګ باره کې، خو بیا ډېرو ملګرو دا میسیجز کړي چې یاره که تاسو خپله لاړئ نو ښه به نو زما دلته په پېښور کې منډې تللې ډېرې دي، خو صرف ستاسو د ښایست دپاره ستاسو د مینې دپاره زه نن مردان ته لاړم. زما ایس صاحب سره هم خبرې شوې وې، خو بدقسمتي مې دا وه چې زه تاڼې ته ورسېدم نو کوم چې هغه ظالم و هغه درنده و هغې د تاڼې نوښ کې و هغې په حواله کړو. بدقسمتي زموږ دغه وه، ګینې بیا به مې د هغه خبرې تاسو سره خامخا شریکولې. خو زه چې څومره هلته پوه شوم قدرمنو او ما څومره ایس صاحب سره خبرې وکړې او دغه ځای نور کوم چارواکي وو هغې سره مې خبرې وکړې، نو دغه ظالم چې کوم و په دې خبره حیران شوم چې د هغه وې خپله 2 ښځې وې، 2 ښځې وې او لکه دومره نه ځوان و نه بوډه و، برابر عمر کې و. خو زه په دې رانیږم چې دی د ظلم ته بیا څنګه جوړ شو، ته څنګه د یو 8 کالو ماشومه هغه لکه دغه لوبې وکړه. دغه الفاظ زما په دې خولې هم نه راځي، ځکه ما ته پته ده زما د خبرې به ډېرې زما میندې خویندې هم اوري، خو ولې دا یو حقیقت دی قدرمنو چې زموږ په ملک کې دا کوم څه شروع دي. پیله یو واقعه وشوه، بیا د مردان بله واقعه وشوه، بیا په هنګو کې واقعه وشوه، بیا په نوشهره کې وشوه، اوس په مردان کې بیا وشوه. نو قدرمنو ما خو پرون تاسو سره د خپلې خبرې شریکې کړې وې که چېرې پیلني هغه ظالم چې کوم و که هغه له مونږ پانسي ورکړې وه، زمونږ حکومت پانسي ورکړې وه، نو بیا به دا 2 درېمه څلورمه واقعه نه کېده، په چونکې دلته انصاف شته نه او د هغې د وجې نه دغه ظالمان نور هم زیات شو چې هغه نه ورکوټې پیژني، نه غټ پیژني، نه پښتو پیژني، نه اسلام پیژني، نه دین پیژني، هغې هېڅ هم نه پیژني. او د هغې رزلټ بیا دغه وي چې زموږ ډېرې ګلالۍ دا د دغې ظالمانو ښکار شوي. مونږ بلکل نن چې کله قدرمنو زه د پېښور نه مردان ته تلمه نو په ټوله لاره مې یو خو چونکې ټوله دنیا بند ده، زموږ ملک هم ټول بند پروت دی، خو چې کله مې په مردان انټریو کا هلته د موټروی نه کوز شومه او چار چاپېره مې کتل نو ټول مردان راته بلکل ادیره ادیره ښکارېده. نو دغه وخت کې مې د زړه له دا خبره راله مال څنګه چې ما ته نن دا مردان ادیره ښکاري د دغې ما هم د مور پلار دپاره به دا اوس ټول عمر دپاره ادیره وي. ولې؟ ځکه چې د هغې هغه کوم د هغې د چمن هغه ګلو هغه لاړ، خاورې ورې شو، په ادیره کې ښخ شو. اوس که دې له څوک ډېرې خوشحالۍ ورکړي، ډېرې پیسې ورکړي، خو د هغې هغه ما هم ګل چې کوم دی هغه واپس نه راځي. نو زموږ چې کوم چارواکي دي، حکومتي واکمن دي، پولیسو خپل کار وکړو، ډېر په ښه توګه سره وکړو، الحمدلله ودین هاورز کې هغې مجرم ومنیوه، بې عدالت ته هم پیش کړ او اوس چې کومه نور انویسټیګیشن یا نورې کومې خبرې وي هغه به کېږي. نو زه به حکومتي وخت هغې ته هم دا سوال کوم چې یاره دغه کوم دغه قاتل دغه درنده زه یم دته انسان وینم بس زه څه ویم، خو سخته نه سخته سزا او یو سزا پانسي. دغه زموږ مطالبه ده، دغه د ما هم د مور پلار هم مطالبه ده، دغه د پاکستان مطالبه ده، دغه د هر پښتون رور او خور د هغې دا مطالبه ده. نو امید کوم چې انشاءالله تعالی زموږ د اواز به حکومت ته رسي او ډېره ژر به چې کله د دغې ظالم د ده دا پانسي کېږي نو انشاءالله تعالی که ژوند او خیر وي نو دغه منظر به تاسو ته ضرور ښایي.